د هر مقصد او د هر حاجت دپاره د یا وهابو د وظیفه راونیسئ، الله به دې تمام حاجتونه او په ټولو مقصدونو کې کامیاب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د یا وهابو یو داسې پاورفول وظیفه ښیم. کلم چې تاسو دا وظیفه د هر قسم حاجت دپاره رونیسئ، رب العالمین به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي او الله جل جلاله به په تاسو باندې مهربانه شي. داسې ځای نه به د ستاسو حاجتونه پوره کیږي چې ستاسو به په وهم فهم ګمان کې هم نه تېرېږي. یو حاجت به پوره شي، د هغې نه پس به بل حاجت پوره شي، یعنې ترتیبوار به الله جل جلاله ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. نن د یا وهابو چې دا وظیفې کولو د څنګه طریقه درته ښیم، همدغې طریقې سره سل پیرې د یا وهابو وظیفه وکړې. طریقه به هغه چې څنګه طریقه درته ښیم همغه طریقې سره به کوئ. تاسو د الله د قدرت نشانې او د الله جل شانه د رحمت انتظار کوئ. د الله جل شانه رحمت به جوش کې راشي، ستاسو تمام حاجتونه به رب العالمین زر تر زره پوره کړي. یا وهاب دا د الله جل جلاله یو ډیر زیات مبارک نوم دی. د وهاب معنی ده هر څه ورکوونکی ذات چې د چا نه هېڅ څیز نه منې کوي، او هغه ذات چې په غوښتو باندې خوشحالیږي. نو وهاب هغه ذات ته ویلی شي چې هر چاته هر څه ورکوي. محترمو، که زمونږ او ستاسو یو قسم له حاجت وي، ضروري حاجت وي، هغه ضروري حاجت نه پوره کېږي. موږ ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې، ډېرې زیات وظیفې مو کړې، خو لا تر اوسه پورې زموږ حاجتونه نه دي پوره شوي. د نن نه د یا وهابو وظیفه راونیسه او سل پیرې کول دي. انشاءالله تمام حاجتونه به دې رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. که زمونږ او ستاسو بندشونه وي او هغه بندشونو دپاره د یا وهابو وظیفه راونیسو، نو هغه تمام بندشونه به هم رب العالمین ختم کړي. د حاجت نه علاوه که تا ته یو قسم له پریشانی راګیره شوې ده، یا چې کوم دی پریشانی راګیر کړی، یا ته چې د مصیبتونو راګیر کړی او د هغې نه د ځان خلاصۍ دپاره د یا وهابو وظیفه شروع وکړي، الله تعالی به د هغې مشکلاتو پریشانو نه او د هغې مصیبتونو نه هم نجات نصیب کړي. محترمو، که د چا کاروبار نه او د کاروبار د لاسه پریشانه وي، یا د چا کاروبار شته خو لیکن د هغوی ته په کاروبار کې برکت نشته دی، که هغوی هم په دغه غرض سره د یا وهابو وظیفه راونیسي، نو که بېروزګاره وي الله جل شانه به باروزګاره کړي، یعنې ښکلې مزیدار روزګار ورته رب العالمین ورکړي. اکو کاروبار وي لیکن په کاروبار کې برکت نشته دی، نو الله جل جلاله به هغوی ته په کاروبار کې برکت واچوي. د یا وهابو وظیفې تاسو دا رزق دپاره هم رانیویشئ. د چا چې روزي لنډه تنګه وي او په رزق کې د چا برکت نه وي، د هغوی د کور نه برکت پاڅېدلی وي، نو که د یا وهابو وظیفه راونیسي، دا کومه طریقه چې درته ښیم همدې طریقې سره، نو الله جل جلاله به ستاسو کورونو کې ډېر زیات برکت پیدا کړي او روزي به رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره ډېره زیاته پراخه کړي او دونه به دله پراخه کړي چې خلکو ته به ورکولو باندې مجبوره شي. او دا خبره حقیقت ته، ولی د الله جل شانه په دې اسماو کې ډېر لوی پاور دی. او بل ته سوال د چا نه کې، سوال د هغه زورور ذات نه کې چې ټول مخلوقات هغه زورور ذات ته سوال کوي. نو وایه د الله په خزانو کې د هېڅ څیز کمی نشته دی. الله جل جلاله هر څه ورکوونکی ذات دی. الله جل جلاله په ورکړه باندې نه ستړی کېږي او نه د الله جل جلاله په خزانې کې کموالی راځي. محترمو، که د چا رشتې نه کېږي، د رشتو د بندش د کلاولو دپاره د ښکلي ځای کې د رشتې ملاوېدو دپاره هم د یا وهابو د وظیفه تاسو راونیسئ. ډېر زیات عجیب او غریب اثرات به سې کې. داسې ځای نه به درته رب العالمین رشته درکړي چې څنګه به د ستا د زړه ارمان وي او څنګه چې د ستا په زړه کې خواهش وي، هغسې رشته به تا ته میلاو شي. لکه د بعضې کسانو خواهش وي چې موږ ته زموږ د نامې جامې مطابق رشته میلاو شي، نو انشاءالله چې هغسې رشته به ورته میلاو شي. یو کس دی هغه سرکاري کاغذونه داخل کړي دي، لیکن د نوکرۍ اډر پسې نه راځي، کله یو رکاوټ، کله بل رکاوټ. د دغې بندش د ختمولو دپاره د یا وهابو وظیفه تاسو رانیویشئ. یو کس دی او په هغه باندې ډېر سخت قرضونه راوختي دي،
او قرضدارو د لاس ډېر سخت پریشان دي. د سره اوس دا غم دی چې زما دا قرضونه به څنګه ختم شي. د هغې دپاره هم تاسو د یو وهابو وظیفه راونیسئ، تمام قرضونه به دې الله جل جلاله ختم کړي. د چا په کور کې اختلافات دي او د هغې اختلافاتو د لاسه د هغوی زندګي انتهایي لنډه تنګه ده. په کور کې هېڅ خوند نشته دی، نه سکون شته، نه اطمینان شته، نه قرار شته. که د هغې دپاره هم تاسو د یو وهابو د وظیفه راونیسئ، نو انشاءالله چې زر تر زره به په هغه کور کې امن، سکون، قرار، اطمینان پیدا شي او ټولو کې به اتفاق راشي. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. دا یو څو درته ما وښول حاجتونه وغیره. دین علاوه که ستاسو هر قسم حاجت وي، مشکل وي، د هغې دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه انتهایي اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د نیمې شپې به راپاڅئ، د تهجد په وخت کې مخکې به 2 رکعاته د تهجد نفل لمونځ وکړئ. او دا کو تاسو اختیار دی، کو 2 رکعاته کې، 4 رکعاته کې، تر د 12 رکعاتو پورې کولی شي په 2 رکعاتو باندې. دا صرف نفل مونځ کول دي. 2 رکعاته نفل کوه او تهجد پکې یادوه. که په خولې باندې سته چې کوم دی نه وي، همدغه ټیم کې راپاڅېدې د تهجد په نیت باندې او 2 رکعاته نفل دې وکړل، بس دغه 2 رکعاته نفل د نیمې شپې دا چې دی په دغو باندې په تهجد باندې بدلېږي. نو چې کله تهجد لمونځ وکړي، د تهجد نه پس به د کور چې دا کم میدان وي، موږ ورته انګړ وایو، څوک ورته صحن وایي، په دغه ځای کې به 3 سجدې الله جل جلاله ته ولګي، قبلې طرف ته مخ کې. په یو سجده کې به 9 ځله سبحان ربي الاعلی ووایي او په سجدې کې به الله ته اوښکې توی کړي. د هغې نه پس به بله سجده الله جل جلاله ته ولګي، 9 ځله به پکې سبحان ربي الاعلی ووایي، الله جل شانه ته به اوښکې توی کړي. دغه رنګې د کور دا کم صحن چې دی په دې کې به 3 سجده هم ولګي، خو دا به د نیمې شپې کې، او الله جل جلاله ته به بیا چې دی د سبحان ربي الاعلی دا پکې ووایي 9 ځله. د هغې نه پس به هغه ځای کې د کور په دې صحن کې، په دې منځ کې، په دغه ځای کې به الله جل جلاله ته لاس اوچت کړي د دعا په شکل باندې، او 100 ځله به ووایي یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو. دا به ووایي 100 ځله. او د هغې نه پس به د الله جل جلاله نه د خپل حاجت سوال وکړي. بیا دا عمل تاسو یو هفتې پورې مسلسل جاري وساتئ. انشاءالله چې په یو هفته کې دننه به تاسو د خپل زړه کیفیت سیکې او خپله به سیکې ستاسو حاجات څنګه پوره شول او د کم ځای نه پوره شول. محترمو، یو داسې وظیفه مې درته وښوله چې کله اولیاء الله ته څه مسله راپېښه شي، نو اولیاء الله د شپې په دغه وخت کې راپاسي او د الله جل جلاله نه سوال کوي. دغه ټیم کې رب العالمین د دغه اولیاء الله سوالونه قبلوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی د شپې په آخر کې الله جل جلاله د خپل شان لایقه مطابق اولنی اسمان ته راځي او خاص نزول فرمایي، او دا عام اعلان کیږي چې آیا څوک په مصیبت کې اخته کشته چې زمانه نجات وغواړه زه ورته ورکم. دویم اعلان الله جل شانه په دغه وخت کې دا کوي، آیا څوک داسې شته چې زمانه روزي وغواړي او زه ورته روزي ورکم. دریم اعلان الله جل جلاله داسې کوي، وایي آیا زما په بندګانو کې څوک داسې شته چې هغه زمانه مغفرت، یعنی هغه زمانه بخښنه وغواړي او زه ورته بخښنه وکړم. نو دغه ټیم کې چې بنده د الله جل شانه نه هر قسم سوال وکړي، نو رب العالمین هر قسم سوال قبلې، لیکن د الله نه یاره پکار ده. په دغه ټیم کې ناجایز سوال کول نه دی پکار، صرف هغه سوال کول پکار دی د کم ته چې د ستا حاجت دی. نو یو ډېره زیاته زبردست وظیفه او یو زبردست عمل مې درته وښولو. یقینا چې د اولیاء الله چې کوم د الله تعالی خاص نیکان بندگان وي او خاص چې دی اولیاء الله وي، د هغوی طریقه مې درته وښوله. نو بلکل دا وظیفه تاسو
یو هفتې پورې مسلسل هم په دغه طریقې سره وکړې، بیا د الله جل جلاله د قدرت نظاره وکړې چې الله جل شانه د سره امداد څنګه کوي. نو د یا وهابو یو ډېره مبارکه وظیفه مې درته وښوله، نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.